अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विनवाल वेस करनिया मा د نور کله پشان دي نن په خیبر اسلامیک ماډل سکول کې ولاړ یو او د دې باندې موږ خپل غونته ډاکومنټري فلم جوړو د دوی ټیچرانو سره او سټوډنټانو سره پرنسپل صاحب سره موږ خبره کوو. موږ سره اوسئ. مینوالو دا د نرسري او پریپ ماشومان دي. دوی سره چې کوم استاد کومه خواري کړې ده هغه خواري موږ تاسو ته ښایو. دوی چې کومه ټیچر ده هغوی به چې کوم دی د خپل ماشوم ته وایي چې د خپل نوم دې راواله، نو دوی چې کوم دی په کومه دغه کې ورته موږ سره اوسئ. وګورئ. Hashir, please find out your name. What's your name? My name is Hashir. Loudly speak. My name is Hashir. Come here, Sajal Malik. Find out your name. My name is Sajal Malik. Please come here, eyes. Find out your name. Ice. My name is Ice. د نرسري کلاس سره ولاړې ما د ماشومان به ګورو چې دوی څونه خواري کړې ده. جی Bag, bag. Ag, mug. Ag, rag. Ag, jug. Ag, tug. मुसव्वतों के बारे में है। हम इनको मुसव्वतें पढ़ा रहे हैं और मुसव्वतों से हम अल्फाज बना रहे हैं। अच्छा, सही है। अफान और सादा जे चले, अब सब पढ़े आप। ब आबा, ब आबा। लफ्ज़ मुकम्मल करें। बाबा। आप जाएं, आप आ जाएं। यखया। अच्छा, बो ओ बो क्या है? बो। ल ओ लो। लफ्ज़ मुकम्मल करें। बोलो। आप जाए, आप आ जाए। ब ई बी, ब ई बी क्या है? बीबी। आप आ जाए। ज आजा, त एते, जाते। अच्छा, तो अब आप देखें वहाँ पे खड़ी हो जाओ। बा, बो, बी, बे। तो ये 4 मुसव्वतें हमने पढ़ाई, आ ओ ई। तो इससे हमने अल्फाज बनाए। د پلی ګروپ یو ماشوم را سره ناست دی. دی موږ ته څورول غواړي. تاسو یې مور یې موږ یې مور. جی This is Sally. اچھا. Ali is sleeping. Ali wakes up in the morning. Ali is late for school. Ali is very sad. Ali quickly gets ready for school. Ali walks quickly to school. quickly to school. Ali walks. Ali से Ali says to the teacher, Assalamualaikum. The teacher says, Walaikum Assalam. Yes, but why early today? د خیبر اسلامیک ماډل سکول یو سټوډنټ سره ولاړ دي. نه به تاسو کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو نوم څه دی؟ عبدالله خان. کم کلاس کې سبق وایي؟ 7 کلاس کې. ښه جی. تاسو سره خپل سکول باره کې به څه وایي؟ تاسو سره ټیچران څنګه دي او پرنسپل صاحب څنګه دی تاسو؟ زموږ سکول ډېر ښه سکول دی. موږ په خپل سکول باندې فخر کوو. د خیبر اسلامیک ماډل سکول سیسټم اکبرپور باندې او د دې استادان موږ سره ډېر زیاته خواري کوي. موږ د هغه هم شکر ګزار یو او نور موږ په خپل سکول باندې ډېر زیات فخر کوو. یو بل سټوډنټ سره ولاړ یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو نوم څه دی؟ زما موس فاروق نوم دی. ها جی. کم کلاس کې سبق وایي تاسو؟ 7 بلو. اچھا. دا راته وایي تاسو به د خپل سکول باره کې څه وایي؟ زمونږ سکول ډېر ښه سکول دی. مونږ له هغه تربیتونه راکوي چې مونږ نور ماشومانو کې نه وینو او مونږ ورته ښایو. تاسو نوم څه دی؟ شایان احمد. اچھا. تاسو کم کلاس کې سبق وایي؟ زه کلاس 6 کې سبق وایم. ښه جی. خپل سکول باره کې به تاسو څه وایي؟ زه خپل سکول باندې فخر کوم او زموږ سکول ماشاءالله دې ریکارډونه د نورو سکولونو په مقابله دي او زه دا فخر کوم چې زه سکول طالب علم یم.
प्रिंसिपल باره کې وتاو څه وایي؟ زمونږ ایم ډي صاحب چې فضل الله نوم دی خپل ایم ډي په باره کې دا ویل غواړم چې هغوی هر سال د جاپان ته ځي او هلته ټریننګ کوي او بیا په موږ باندې هغې اپلای کوي هغې موږ له ډېر ښه تعلیم راکوي او زموږ په کلاسونو کې چې کوم سبق موږ ته ښایي هغه زه په نورو طالب علمانو کې نه وینم. او د دوی سکول ټیچر د انګلیش ټیچر سره ناست یو د سکول په هکله به سرجي تاسو سره څو خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سرجي تاسو څنګه ښه؟ شکر دی جی الله. تاسو نوم څه دی جی؟ شفیع الله. ښه جی سکول باره کې موږ به تاسو نه دوه تپوسونه کوو ماشومان څنګه دي محنتي دي که نه؟ الحمدلله ماشومان خو ډیر محنتي دي او محنت کیږي ورسره ټیچرز هم منیجنګ ډایرکټر پرنسپل ټیچرز ټول چې کوم دی هغې سره ښه مرسته کوي او کوشش مونږ دغه کوو چې والدین هم ځان سره چې کوم دی په دغه مرسته کې شامل کړو هغه مونږ سره مرسته کوي او ماشومان مونږ په یو داسې ټریک باندې روان کړو چې دې ته یو ښه ایم چې کوم د دې د ژوند دی ښه مقصد دی هغه چې کوم دی دې پوره کړي او کامیاب او خوشحاله او د اسلام اصولو مطابق چې کوم دی یو ژوند تیر کړي. د یو بل ټیچر سره ناست یو چې هغې میتھس پړاوی. سرجي السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه حال سر؟ الله کرم دی. سرجي ستاسو نوم څه دی؟ مدثر شاه. ښه جي ستاسو میتھس پړاوی میتھس کې تاسو سره کوم سټوډنټان دي د هغې په هکله تاسو څه وایي؟ الحمدلله ما خو 15 کاله میتھس پړاو کړی دی دلته ایز ا کوارډینیټر لګیم د کیمز اکبرپوره چې د خیبر اسلامیک ماډل سکول سیستم اکبرپوره په نوم باندې دی او زمونږ د دې پیر ریزلټ نه پس نو امید لرم تاسو یوازې په ډسټریکټ لیول باندې نه په پوره ډیویژن کې په مردان بورډ کې زمونږ د سکول په دغه نوم باندې یاد کړی کېږي ځکه چې د په مردان بورډ کې مونږ 3rd پوزیشن اخیستی دی دې پیره په ثابت مردان بورډ کې او زه به دغه ټوله ګټه چې دا زمونږ د سټاف بالخصوص زمونږ د منیجنګ ډایرکټر چې کوم ایم ډي صاحب جناب فضل الله صاحب دی دغه کوپریشن او ډیر پرایویټ ادارو کې وخت تیر کړی دی ما وکتل خو چې دلته د ایم ډي کم ایفرټس دي سټوډنټ لپاره بالخصوص یعنی سار وختي راشي نو زه به چې راشم زه حالانکې لږ لیټ یم چې راشم ایم ډي صاحب په کلاس کې موجود وي د فزیکس وي بایو وي میتھس وي کوم کلاس وي ایم ډي صاحب په خپله 2-3 کلاسونه په خپله به دې کلاس کې موجود وي او دې کلاس وي ابزرویشن ټیم په ټیم په خپل ابزرویشن کول نو دا د ایم ډي صاحب هغه ثمره وه چې کوم هغوی ته نتیجه میلاویږي او د دوی لاس زموږ په سر باندې پروت دی انشاءالله او همیشې لپاره به انشاءالله دغه لاس چې زموږ په سر باندې پروت وي نو دغه تعلیمي اداره چې ده دا به انشاءالله په مخ باندې روان وي او ترقي به کړي. د نورو سبجیکټونو نه صرف د میتھس ریزلټ تاسو څنګه راځي؟ الحمدلله د میتھس ریزلټ ډېر زبردست راځي څنګه چې تاسو ته مو ویلې په بورډ کې زموږ چې 3rd پوزیشن راځي نو دا په اوورهول پوزیشن او میتھس یو داسې سبجیکټ دی چې په میتھس کې د نمبر چې دي دا ډېر ټوس نمبر دي ځکه چې ما بورډ کې چیکینګ کړی دی په خپله ما میتھس چیک کړی دی هلته نو د میتھس سبجیکټ چې دی اگر چې سټوډنټ وایي ټف دی خو موږ سره ماشاءالله په میتھس باندې دا نه چې دلته یو ټیچر دی 2 ټیچر دی ایم فل او د ماسټر ټیچران موږ سره 3-4 ټیچران دلته موجود دي او دې سره زمونږ دا ایفورټ دی چې د ایم ډي صاحب په وینا باندې هر میاشت کې یا هفته کې موږ سره د پرایویټ لیکچرر وي یا پرایویټ چېرته ایکسپیرینس ټیچر وي وزټینګ له راځي هغه دلته موږ سره راځي کلاسونو ته ځي ابزرویشن کوي نو سټوډنټ لپاره دا ایفورټ سټارټ شي د ایم ډي په وینا باندې. د خیبر اسلامیک ماډل سکول چې کوم پرنسپل صاحب دی فضل الله صاحب سره ولاړ یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه حال سر تاسو ښه؟ خیر دی الحمدلله فضل الله خوشحاله اوسئ. سکول په حواله سره یو د 3 تپوسونه تاسو نه کوم تاسو سره څومره سټوډنټ دی په سکول ټول سکول؟ مونږ سره خو تقریبا 1500 ماشومان دي. ښه جي څومره وخت نه تاسو خپله ذمهواري ترسره کوئ؟ د 1996 نه مونږ سکول کولاو کړه او د هغه وخت نه لګیا یو او د خپلې ذمهدارۍ پوره کولو کوشش کوو. ریزلټ ستاسو څه دی؟ ریزلټ خو همیشه 100% وي کله داسې فیلیور نه دی شوی کېدای شي ته بعضې موقع راغلی چې ماشوم نیم فیل شوی خو زما په خیال خو کله داسې نه دی شوي چې زموږ ماشومان فیل شوي دي ریزلټ همیشه 100% وي. که تاسو زموږ د تیر شوي کال ریزلټ وګورئ هغې نه مخکې وګورئ نو ریزلټس کې زموږ بورډ کې پوزیشن هم وي لکه دې کال زموږ سکول چې کوم دی په 1096 باندې ټاپ شوی ماشاءالله تیر شوي کال په 1080 باندې ټاپ شوی نو تقریبا بورډ کې د سکول پوزیشن الحمدلله راځي. کو کریکولر ایکټیویټیز دي دا سپورټ کوي کریکولر ایکټیویټیز چې کو کریکولر ایکټیویټیز نه وي
نو کریکولم صحیح طور سره چې کوم دی نشي پړاوی دی. کوشش مو دا دی چې د ماشومانو څه اکټیویټیز خامخا وي چې دی فزیکل ډیولپمنٹ کیږي او فزیکل ډیولپمنٹ سره سره چې کوم دی پر بیا منټل هیلث هغه ډیولپ کیږي. نو کو کریکولر اکټیویټیز انتهایی لازمي دي د سکول ماشومانو لپاره ځکه چې سپورټ ورکوي د کریکولر اکټیویټیز لپاره. صحیح. تاسو د خپل سکول د ماشومانو او د والدینو لپاره څه احساسات لري، یعنی د لپاره څه کول پکار دي؟ والدینو نه خو زما ریکویسټ دا دی که چېرته کې والدین د سونې په چمچ کې هیري جواهرات اچوي او خپل ماشومانو ته ورکوي د خوراک په طور باندې، نو ماشوم دپاره د هغې اهمیت دومره نه دی. او ماشوم دپاره خاص کر د پلار ناسته او د پلار وخت چې کوم دی هغه ډېر زیات اهم دی. نو زه خو به والدینو نه ریکویسټ کوم چې تاسو صرف په سکول باندې ډیپینډ مه کوئ ځکه چې انټرنیشنل ریسرچ دا دی چې سکول ذمہداري 13% ده، د والدینو ذمہداري چې کوم دی هغه 82% ده او د معاشري ذمہداري چې کوم دی هغه 3% ده. چې تر کومه پورې والدینو خپله ذمہداري نه پوره کړي نو تر هغې پورې د سکول ماشوم چې کوم دی د هغه صحیح هغه ډیولپمنټ چې کوم دی د هغه هولیسټک ډیولپمنټ چې دی هغه ماشوم نشي کېږي تر کومه پورې پیرنټس خپله ذمہداري نه پوره کړي، خپل بچو د پراګرس نه هغه خبر وي. او که د هغه په ماشومانو کې داسې څه نیګیټیو اکټیویټیز راځي نو په کار دا چې هغه د سکول د هغې نه خبر کړي چې زما د ماشوم دغه مسایل دي. دا یو ټراینګل دی د پیرنټس د استاد او د سټوډنټ. که دا مکمل وي نو ماشوم به چې کوم دی ډیولپمنټ کوي د بهر لحاظ سره ترقي کوي، او که دا مکمل نه وي نو ماشوم ترقي به چې کوم دی ډېره کمزوري وي. زه چې د ایجوکیشن پالیسی حوالې سره خبره کوم. په 2002 کې زمونږ نیشنل کریکولم جوړ شو، بیا هغه په 2008 کې ریوایز شو، بیا فیډرل گورنمنٹ په 2017 کې ریوایز کو. او اوس زه انتهایی خوشحالۍ سره او مطمئن انداز کې دا خبره کول غواړم چې کوم زمونږ سنګل نیشنل کریکولم 2020 دی د هغې د امپلیمنټیشن دپاره حکومت هلې ځلې کوي. نو مونږ په دې خوشحاله یو، دا بهترینه خبره ده. خو پرابلم دا دی زمونږ د ګورمنټ چې شارټ ټرم پالیسی ډیولپ کوي، په لانګ ټرم پالیسی باندې زمونږ ګورمنټ کار نه کوي. په کار دا ده د 20 ایئرز یا د 25 ایئرز یو پالیسی ډیولپ شي د ایجوکیشن لپاره او د پری سکول نه په هغې باندې کار شروع شي. نو بیا مونږ توقع کولی شو کو اخري کې به یو تاسو کوم زمونږ د فیسبوک مینوال چې کوم دی د یوټیوب مینوال دي او د دوی لپاره به تاسو څه پیغام ورکول غواړئ؟ زه خو دا پیغام ورکول به غواړم جی چې زمونږ په ملک کې ایجوکیشن خو حقیقت ته شته صحت پورې، خو تربیت بالکل نشته. نو زمونږ د سوشل میډیا د خلکو ډېره لویه ذمہداري جوړېږي چې دې د ماشومانو په اخلاقي او روحاني تربیت باندې کار وکړي. مثلا زه به تاسو ته یم زما یو ویزټ ارینج شو آفاق سره جاپان ته، نو هلته چې موږ ګورو نو هغې تربیت مخکې کوي او تعلیم چې کوم دی وروسته ورکوي. نو تربیت موږ ته ډېر زیات ضرورت دی چې زموږ د ماشومانو تربیت وشي. ډېر مننه پرنسپل صاحب، موږ له مو ټایم راکړو. ښه دوسې عبادت مهرباني. مینوالو علم پوهه ده، علم رڼا ده. هر نارینه زنانه باندې دومره علم فرض دی چې هغه په خپل 24 غنټې زندگی تېره کړي. نو موږ معاشره کې خو دا شته دی چې پالک باندې تعلیم وکړي او په جنې باندې ونه کړي، خو داسې نه ده. دانش صاحب یو شعر دی چې دا لور د سکول ته بوځه ښه په لور د سبق ووایه، په دې کې غیرت مه ګوره، غیرت ته بلا لارې دي. حدیث شریف مفهوم دی چې هر نارینه زنانه باندې دومره علم فرض دی چې هغه په خپل 24 غنټې زندگی د نبی علیه صلات وسلام سنت طریقو او د الله تعالی په احکاماتو باندې تېره کړي. امید لرم ستاسو به زموږ د نننۍ ویډیو خوښه شوې وي. چا چې زموږ چینل نه سبسکرایب کړی هغې زموږ چینل سبسکرایب کړي. هر چېرته چې ښاد آباد او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.